دو بحثونو خپرونه زه میرویس سانکزی ته وړاندې کوم. درې محترم مېلمانه به راسره په دې مسله بحث وکړي. سیاسي شنونکی او ژورنالست ښاغلی ډاکټر نبی مصداق، سیاسي شنونکی ښاغلی پروفیسور ډاکټر فیاض صافی او نظامي شنونکی ښاغلی محمد حکیم صافی. په خیر راغلی، ښه راغلاست. مصداق صاحب، د امریکایانو دغسې اظهار نظر چې خصوصا د دوی د لوی درستیز روسۍ خبرې چې کلونه نور به هم امریکایان په افغانستان کې پاتې شي، د سولې پر خبرو تاثیر درلودلی شي، هغه سوله چې لومړنی شرط ظاهرا د طالبانو د امریکایي ځواکونو وتل دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته ستانکزی صاحب او حکیم پروفیسور صاحب ته او هم فیاض صاحب ته او ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. امریکایانو لکه چې تاسو په مقدمه کې وویل، تر اوسه په افغانستان کې د 18-19 کاله چې تیر شوي دي یو واضح سیاست نه ده اعلان کړی او نه کوي هم. او کله چې ترامپ په اوله په قدرت راغلو، د پنټاګان او د وزارت خارجه مامورین راوغوښتل، وړه دوه مامورین ورته ویل چې افغانستان کې تقریبا 915 میلیارد ډالر موږ مصرف کړل، څه لاسته راوړنه لرو، اول نه راوځو. خو بیا وروسته قانع کړو چې 10 کاله کېږي چې په امریکا باندې حمله نه ده شوې. حمله خو د افغانستان 9/11 د افغانستان نه پېښ شلو، که موږ داسې په بې مسؤلیته ډول پرېږدو لکه چې د روسانو د وتلو وروسته مو دا ملک پرېښودلو، بیا به هم داسې مشکل سره گرفتار شو. نو دغه نه وروسته د ټرمپ په موقف کې لږ تغییر راغلی ده. نو او امریکایان په رښتیا سره هم چې افغانستان کې چې دي دا د دوی دپاره دومره مهم نه ده لکه د دوی د اوږدې مودې ستراتیژي چې د آسیا دپاره یې لري. ځکه د آسیا اقتصاد، د نفوس او خصوصا د چین او د روس راپورته کېدل په یو اقتصادي او سیاسي قدرتونو په صفت، دا دوی ګوښې نشي پرېښودی. یو څه چې موږ د افغاني د لوري څخه باید تعریف کړو او واضح کړو چې دا موږ ته ګټه لري یا تاوان. مثلا د ولسمشر غني په ماده ییزه طرحه کې هم چې د سولې لپاره ترتیب کړې ده، لومړنۍ ماده او فقره او بحث همدا دی چې د امریکایانو ناټو سره به پر دې بحث کېږي چې ترهګرۍ سره تر سولې وروسته څنګه مبارزه وشي. دلته اړتیا شته چې افغان حکومت دا تصمیم د امریکایانو سره په تعامل او تفاهم کې ونیسي چې پاتې شي یا ولاړ سي. دا چې دوی وایي چې کلونه پاتې کېږي، دا د سولې پر پروسې باندې او یا هم د جګړې پر بهیر باندې تاثیر درلودلی شي؟ دوی خو د طالبانو سره 10 میاشتې خبرې وکړي او په هغو خبرو کې دوی طالبانو ته واضح کړي ده چې په قطعي صورت سره دوی نه اوسي. وروسته بیا واضح شوه چې 8,500 عسکر به دوی خامخا دلته پرېږدي او هم به خپل استخباراتي چنلونه دلته نور هم قوي کوي. یعنی که د 9 اډو په عوض 2 یا 3 هم وي، دوی د هغو نه ښه فعالیت کولی. یعنې مطمئنه یاست چې د پردې تر شا او په واقعي توګه د امریکایانو بشپړ وتل جدي شرط نه دی؟ حتی طالبان به یې مني. طالبان یې نشي منلی، ځکه هغو خو داسې هم ویل چې دغه عسکر چې قنسولګرۍ د اعضای متحده او سفارت ساتي، د عسکر به هم وځي، موږ به دوی ته خپل عسکر ورکو. خو دا خو دوی په یو ځای کې نه دوی منلې ده د دنیا سره، نه انګریزانو منلې ده. دوی همیشه دغه خپل سیاسي مرکزونه په خپلو عسکرو باندې ساتي. مطمئنه یاست چې دا د سولې پر هغه پروسې چې لا هم په ضمني توګه روانه ده تاثیر نه لري، جدي تاثیر؟ زه ګمان نه کوم. اوس راځو موږ څه غواړو؟ ضرورت شته چې امریکایان کلونه نور د ترهګرۍ سره د مبارزې تر عنوان لاندې دلته پاتې شي، سرتېري واوسي؟ ښه، موږ خو د امریکایانو سره امنیتي او ستراتیژیک تړونونه لرو، هغه به تر 5 نورو کالو پورې هم وي او د هغو له مخې نه افغانستان اردو ته کمک کېږي او هغه کمکونه به دوام ولري. وروسته له هغه 5 کالو نه بیا دوی کولی شي چې هغه تړونونه یا تمدید کړي او یا یې پرېږدي، خوشې کړي. خو ما نظر دا ده چې دوی به دلته پاتې کېږي، ځکه چې دغه بګرام او د 2-3 نورو ځایو ته چې لاړ شئ وګورئ، دغه پیسې چې دوی لګولې دي عملاً د اوس کار روان دی. نو دوی داسې معلومیږي چې وځي نه، همدلته پاتې کېږي. طالب هم په دې خبر ده، حکومت هم په دې خبر ده، په دې باندې پوهېږي.
نو موږ د طالبانو یو نه څه تاسو پیل کې ویلې او رښتیا هم دغسې و ټرمپ د پیسو د ګټې له لوري څخه هر څه ته کتل او هغه په پیل کې هم څو جلسې دغسې درلودلې چې د افغانستان د مصرف شویو پیسو هغه د نتیجې او پایلې ګټې حساب یې غوښته چې څه ګټه مو وکړله شاید دغه محاسبه اوس هم دغسې وي خبره دا ده چې آیا د امریکایانو دا ځل شتون به یا دوامداره شتون دا چې بیا ټرمپ هلته انتخابات لري که دی بیا ګټي یا دغسې که دی اوس تګلاره جوړوي چې دوی نور هم پاتې کېږي دا به تفاوت لري د امریکایانو دغه حضور څخه چې 18 کلو کې درلوده یعنی دوی به مشخصه لاسته راوړنه لري چې کلونه وروسته بیا ونه وایي چې موږ لاسته راوړنه نه لرو ګوره وروسته له 2024 نه چې د دوی دغه قراردادونه موږ سره بیا ختمیږي د هغه نه وروسته اوله خو انشاءالله چې زموږ خپله اردو به داسې یو موقف ته زموږ اقتصاد به داسې به مرحلې ته رسېدلی وي چې موږ به د بل چا پیسو ته ضرورت نه لرو چې اردو ورباندې وساتو او د مخالفینو سره مسلح وي چې هغو سره مقاومت به ورباندې نشو کولی نو دغه زموږ لپاره یو امید ده نو د هغه نه وروسته امریکایان وګورئ په 128 ملکو کې دوی اډې لري دا ټولو ملکو کې وخت چې هلته داسې مخامخ جنگ د همسایه او د نورو سره نه وي دوی آرام پراته دي خپل کار کوي نو افغانستان هم مونږ فکر کوو دوی هم داسې په دې فکر کې دي چې دغه صلح به راشي امنیت به دلته ټینګ شي مونږ به خپل کار کوو افغانستان حکومت به خپل کار کوي ډېره مننه سلامت اوسئ ښاغلی صافی دلته د ترهګرۍ سره د جګړې او مبارزې بحث کوي یو دا دی چې موږ په تیوریکو بحثونو باندې باور کوو چې 22 ډلې دي او 23 ډلې دي او دا دی او هغه دی ولې یو عملي جګړه چې موږ ګورو عملا هغه څه چې موږ ګورو د جګړې تر عنوان نه جغرافیه نیول شوي سیمې نیول شوي دي یوه ډله ده د طالب تر عنوان لاندې هغه جګړه کوي د سولې خبرې هم هغه سره روانې دي د داعش په نامه دویمه پدیده هم راووتله چې اوس خپله حکومت وایي چې هغه یې تقریبا له منځه وړې ده او نور ورته دا مسونه ځای نه ده عملا موږ داسې نه دي لیدلي چې یو ولایت یا ولسوالۍ دوه ولسوالۍ د داعش تر عنوان لاندې کوم ډلې په لاس کې اوسي یعنې بله ډله د جګړې د معاصر اړخ په توګه موږ